په تدبیر چې د کوټې سورې بند نه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي. نو که یو انسان مهنت نه کوي او یو انسان خپل سوچ نه بدلی نو تاسو راته ووایئ چې آیا هغه به کامیاب شي؟ به نه کامیابي. خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، او چې په زړه دې د یار غم وي څه به خوب او څه خندا کا. دا نه چې په تش خوبونو باندې ګوره را روان نسل نه بدلیږي. نو د هغې دپاره مونږ تاسو څه کوو؟ محنت به کوو. که مونږ غواړو چې زمونږ ژوند دې بدل شي نو اول به مونږ څه بدلو؟ خپل سوچ به بدلو. دویمه خبره دا ده که چېرې فرض که تاسو زمونږ په ژوند کې د غټ بدلون راشي نو په خپل سوچ کې واړه بدلون تاسو راولئ. یکدم به بدلون په ذهن کې نه راځي او نه به راولئ. کله چې یکدم بدلون د انسان ذهن کې راشي نو خدای نه خواسته کله کله شارټ سرکټ وشي که نه، هغې سره دا فیوز مکمل وړي. نو هسې نه چې مکمل فیوز وړي، داسې به نه کوو. لږ بدلون به په وخت سره به په خپل سوچ کې راولو نو په ژوند کې به انشاءالله العظیم غټ بدلون راځي. اوس یو سوچ دی، یو فکر دی چې آیا زمونږ دا سوچ دی چې مونږ خپل ژوند بدلولی شو او که نه شو بدلولی؟ ستاسو ذهن کې دا سوال راځي؟ بدلولی شو که نه؟ بلکل بدلولی شو. اوس دې کې تاسو که سوچ کې نو لومبۍ خبر دا ده چې لومبۍ به ذمهواري انسان په خپله اخلي چې زه به خپل محنت کوم، چې زه به خپل سوچ بدلوم، ذمهواري اخیستل. دویمه خبره دی کې دا ده چې د خدای پاک نه به مونږ امید ساتو چې کومه ذمهواري ما واخیستله او کوم محنت کومه انشاءالله العظیم الله پاک به زما ذهن بدلی او زما ژوند به بدلی. دوه خبرې شوې. دریم خبره دا ده چې کله هم یو انسان خپل ذمهواري د یو خبرې واخلي او په الله پاک باندې پوخ یقین وي د هغه او محنت کوي، الله رب العزت بیا د هغه سره مدد او نصرت کوي. نو مونږ سره به مدد او نصرت کوي، زمونږ به ژوند به خامخا بدلیږي. په ژوند کې ټول خلک غواړي چې زه د کامیاب شوي او ټول خلک غواړي چې ماته د خوشحالي نصیب شوي. نو غواړي خو ټول خلک چې زه د کامیاب شوي او ماته د خوشحالي نصیب شوي، خو دا خلک اکثر خلکو دا سوچ دی چې دا به چې کم دی نو په قسمت باندې کېږي او یکدم به داسې کېږي. دا کامیابي او دا خوشحالي به اچانک کېږي، فوراً به کېږي او په قسمت به کېږي. دې کې به زما څه اختیار نه وي. نو دې کې دا خبره کوي چې کامیابي او وسره په ژوند کې خوشحالي دا حادثاتي طور باندې د انسان په ژوند کې نه کېږي، بلکې دې دپاره پوره یو نظام جوړ دی. د هغه نظام دوه حصې دي. یوه حصه د هغه نظام سوچ دی چې دغه خلک به مستقل د خپل بهترۍ د خوشحالۍ او د کامیابۍ دپاره مستقل سوچ به کوي. دویم نظام دا دی چې د دغه سوچ مطابق به عمل کوي، نو هله به دوی ته به کامیابي میلاویږي او دوی ته به خوشحالي میلاویږي. لکه یو بل د قرآن آیات دی وان لیس للانسان الا ما سعى. نو کو کامیابی او خوشحالي دا هر چاته به هله میلاویږي چې د هغې دپاره محنت او کوشش وکړي او هغه محنت او کوشش کې لومبی څیز د هغه سوچ بدلول، دویم د هغه سوچ مطابق خپل عمل کول دي. یعنې دا صرف د دې سره نه تړل شي، دا صرف د قسمت سره تړلی شوې ده. اوس د لومبۍ خبرې به مونږ یو څو مثالونه تاسو سره شریک کوو. لومبۍ خو دا ده چې کامیابي او خوشحالي حادثاتي طور باندې زمونږ او ستاسو په ژوند کې نه راځي، بلکې د دې دپاره مستقل سوچ او عمل ضرورت دی. د مثال په توګه باندې یو کور دی او هغه کور کې ډیر زیات امن دی او خوشحالي ده، او دویم کور دی هغې کې ماشاءالله سار ماښام په نهر او په مړه جګړه کېږي او یو درز او غوبل پکې شروع وي. نو څه وجه ده چې د یو کور کې امن دی او خوشحالي ده او د بل کور کې جګړه دی او هر وخت پکې تنور تود وي؟ دا څه وجه ده؟ نو که تاسو سوچ وکړئ چې لږ غوندې یو څو کاله یا مونږ لږ ډېر موده وروسته لاړ شو نو تاسو ته به پته ولګېږي هغې کې به څه چل شوي وي. بنیادي وجه به دا ده چې دغه کور کې چې کوم خلک اوسیږي یا دوی یا د دوی مور پلار یا د دوی مشران، چل به څه کوو؟ چل به دا کوو چې دوی خپل منځ کې چې به کله خبرې اترې کولې نو هغه خبرې اترې به داسې وي لکه سړی چې جګړه کوي. دویمه خبره چې په خپل منځ کې به د یو بل عزت نه کولو،
درېمه خبره په وړه خبره به کشرانم رټل، زنانه به هم رټلې، یا به کله کله ځوانانو مشرانم رټول. نو د هغه مشرانو په ذهن کې چې دا خبرې وي هغوی به دغه عادتونه کول. هغه جینۍ به چې ته را واده شوي، د دې هلک به واده شوي، نو چې جینۍ هم جګړ ماره وي او هلک هم د جګر مار کورونه وي، نو ستاسو څه خیال بیا به سهار ماښام په نار او په مړه جګړې نه کېږي، خامخا به کېږي. نو دا یو کور کې چې کومه جنګ جګړې دي بنیادي طور باندې تاسو دلته وروسته لاړ شئ که نه، نو د دې په پلار نیکه د کور ماحول به داسې و چې هلته به د جګړو ماحول و. حقه د جګړو ماحول دی خو را ټرانسفر شي. د دویم ته چې تاسو وګورئ نو دغه دویم چې کوم دی که زنانه وي او که نارینه وي، د دې تاسو مخکې لاړ شئ نو د هغې په خاندانونو کې به داسې خلک وو چې هغې به ډېر په ادب او په احترام سره یو بل خبرې کولې، په ماشومانو باندې شفقت، د مشرانو عزت او په چغو سره به یو بل سره خبرې اترې نه کولې بلکې په احترام سره. نو بیا اومقه جینۍ او اومغه هلک چې د هغې پلار نیکونه په دغه ماحول کې پاتې شوي وو او دغه کور ته راغلل، نو نن ځکه د هغې په کور کې جنګ جګړه نشته دی او د امن او د مینې او محبت ماحول دی. معلومه دا خبره شوله چې دغه خوشحالي خو مونږ ته اچانک ښکاري، خو دا اچانک نه ده، دې پسې وروستو د پیړو یا کم از کم د کلونو هغه عادتونه پراته دي چې د هغې د وجې نه په دې کور کې نن جګړې دي او په بل کور کې نن امن او سکون دی او خوشحالي ده. دویم مثال جنریشن گروت. یو کس دی هغه ډېر تعلیم نه دی کړی خو د هغه دا شوق ته چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړم. استاد راته وایي په تعلیم کې څو کاله لګي؟ کم از کم 14 کاله خو لګي. نو 14 کاله په دې خپلو بچو باندې هغه محنت وکړو، په خپله کوي مزدوري دیاړي، خو سوچ یې دا دی چې زه په دې خپلو بچو باندې تعلیم وکړم او ښه تربیت یې وکړم. نو 14 19 یا 20 کاله د خپلو بچو تربیت وکړو، نو 20 کاله وروستو د هغه د زوی یا د لور په ژوند کې خوشحالي او کامیابي راځي که نه راځي؟ نو دا خوشحالي او کامیابي اچانک راغله، 20 کاله یې واغستل، 20 کاله یې واغستل. نو دویمه خبره دا ده چې ګوره یو انسان سره وسایل نشته دی خو د هغه سوچ ټیک دی چې یاره زه غواړم چې زه روان نسل دی زما کامیاب وي، نو د هغه خپل د ماشومانو تعلیم او تربیت ته 20 کاله انتظار کړی دی، ځکه نن د هغه د بچو د نوسو او د کړوسو په کورونو کې امن دی او خوشحالي ده. دویم مثال دغه شو. خو چېرې تاسو غواړئ چې را روان نسل کې دی کامیابي وي او خوشحالي وي، نو لومبې خو به کلک قصد به کوئ او دویم څه لږه ډېره قرباني به ورکوئ. که قرباني نه ورکوئ، محنت نه کوئ، نو را روان نسل به نه بدلیږي او د هغې په کورونو کې به خوشحالي نه وي. اباسین یوسفزی صاحب یو شعر دی که د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې روڼې کا، د شوګیرو په بیه ډېر د کار څیزونه کېږي. دا نه چې په تش خوبونو باندې ګوره را روان نسل نه بدلیږي. خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، او چې په زړه دې د یار غم وي څه به خوب او څه خندا کا. نن دلته د یار نه مراد مطلب دی زموږ د را روان نسل، چې دا را روان نسل مونږ بدلول غواړو. د هر چا یو خپل یو شوق وي، نو د هغې دپاره مونږ تاسو څه کوو؟ محنت به کوو. کو چرې پرس کا نسل بدلې نو بیا خو به په سوونو کاله انتظار کې، کو خپل خاندان بدلې نو کم از کم 20 کاله انتظار به کې او محنت به کې. دریم فیملی سټیبلیټي. یو بل مثال دی، خلک وایي هلکه دا پلانې نه دی ماشاءالله وي سم مالداره دی او وي ماشاءالله وي ډېر ښه بزنس یې چلیږي. نو تاسو د پلار نیکه وګورئ، هغه پلار نیکه به یې کفایت شعاري کوله، فضول خرچي به یې نه کوله، پیسې به یې بچ کولې، مور به یې پیسې بچ کولې او په طریقې سره به پیسې استعمالولې. نو ځکه نن د هغې په نوسو او په کړوسو کې نسبتاً اقتصادي خوشحالي ده او مالداري ده چې پیسې فضول نه لګول او هغه په ښه طریقې سره په تجارت کې انویسټ کول، نو ځکه په نوسو او کړوسو کې کامیابي ده او خوشحالي ده. دویم قسمه خلک تاسو ته به زمانه ډېره ښه پته وي، ډېر غټ داسې خانان به تاسو پیژنئ چې هغې به ماشاءالله ګډان به و، چرګان به و، مزې به وې، جوارۍ به وې، فضول خرچې به وې. نن نوسي او کړوسي د دومې ملنګان دي او که نه دي؟ نو چې دا اوس چې کوم نسل دی غریب دی، فیملی غریبه ده، نو دی کې
15 او 13 یا 40 کاله ولګېدل خو د دې فیملی فضول خرچه وه ځکه چې کم دي نن وسي او کړوسي د دومې ملنګان دي او غریبانان دي. نو که یو انسان باندې غربت راځي نو هغه هم یکدم نه راځي او که مالداري پې راځي نو هغه هم یکدم نه راځي. د دواړو په شا باندې د انسان هغه عادتونه وي چې د هغې عادتونو په بنیاد باندې لږ لږ څیزونه جمع کیږي او څو کاله پس دته خوشحالي ملاویږي او کامیابی ملاویږي یا ناکامه کیږي او پریشانه کیږي. ریزنګ ریسپانسبل کډز بعضې خلک وایي که نه ماشاءالله د پلانې ترور بچي نه دي وی ډېر په ادب بچي دي او ورور ماشاءالله غټ غټ کاروبارونه هم دي خو ډېر په ادب سره خبرې کوي. دا ولې دغه پلانې ترور بچي ماشومانو نو بچي ته بچي دی خوا راشه کلور به وه ته ورشه بچي هغه لوښي ووینځه ته ورشه بچي هغه اوړه واغږه بچي ته دا ځای جارو کا نو په خپلو بچو باندې به ذمهواري ورچوله. که الک به و ته ورشه بچي پټي ته لاړ شه ته ورشه بچي بابا سره د کار وکړه ته ورشه بچي دغه ځای کې چې کوم دی نو بوټو ته اوبه واچوه دا وکړه او هغه که نو په ماشومانو باندې به ذمهواري ورچوله نو هغې کې احساس ذمهداري راغله. نو نن ځکه د پلانې ترور بچي یا د پلاني کاکا بچي ډېر ذمهوار کسان دي دا په یکدم ذمهوار شوي نه دي بلکې د دې په وروستو د دغه مور او د دې پلار د 20 کاله د ذمهوارۍ احساس ورکول دي او دې ته مختلف کارونه حواله کول دي. نقصان څه کیږي کله کله مو سره 200 روپۍ راشي دا زما نیازبین بچی دی ګل به ګورې د ډنډرې نشو کې دکان ته نه لیږو پټي ته نه لیږو کار روزګار پې نه کوو نو ماشاءالله وي هلکه بیا د ځوانانو هغه عادتونه ترې خراب شوي وي. نو دغه شانتې که چرې فرض کا مونږ غواړو چې زمونږ بچي دی ذمهوار بچي جوړ شي نو چې ستا په پلار باندې کومه ذمهواري ده دغه به د خپلو بچو ته په مزه مزه په طریقه لږه لږه حواله کوي او په مور باندې چې کومه ذمهواري ده په طریقه به دغه ذمهواري د مور د خپلې لور ته ور حواله کوي. دغه لور به کور سمبالولی شي او دغه زوی به چې کوم دی خپل د کور او د کلي کار روزګار په اسانۍ سره کولی شي. نو اچانک د چا بچي ذمهوار نه جوړیږي او اچانک د چا بچي غیر ذمهوار هم نه جوړیږي د دې پرستو هم محنت دی. 5 فیملی وذ سترونګ بانډینګ بعضې خلک داسې وي چې ماشاءالله پلار او زوی وي که نه نو خپل منځ کې تعلقات ډېر ښه وي یا لور او مور وي نو ډېر سره ډېر ښه تعلقات وي. دویمه کورنۍ ده د پلار او د زوی هر وخت په کور کې جګړه وي یا د لور او د مور جګړه وي. نو چې د یو فیملی کې د پلار او د زوی مینه او محبت دی او د مور او د لور مینه او محبت دی او په دې بل کور کې جنگ جګړې د پلار او د زوی او د لور او د مور دا وجه څه ده دا وجه ده د بنیادي طور باندې چې دغه پلار او مور دغه بچو ته وخت نوي ورکلی چې دا بچي ووري چې بچي نن ورځ دې څنګه تېره کړه سکول کې څه چلو شو جومات کې څه چلو شو او نن د ورځې د باندې څه تکلیف خو نه و او دغه شانتې دغه مور د خپل لور نه تپوس نه کوي نو چې چونکې دوی یو بل سره کینی نه د یو بل حال احوال نه معلوموي نو د دې ترمنځ جذباتي بانډ یعنی جذباتي تعلقات روز تر روزه مضبوطیږي نه بلکې کمزوري کیږي او بیا دونه کمزوري شي چې بیا په وړه خبره زوی د پلار سره په پړپنج وي او لور د مور سره په جنگ جګړه وي. نو که چېرې څوک غواړي چې زما بچی دی ما سره مینه او محبت وکړي نو دغه پلار له پکار دی چې دا 2 غوږونه خدای درکړي دي د پاره دي چې ماسخوتن کور ته راشي نو د غوږونه به داسې کړي او د بچي نه پوره حال احوال واورئ نو چې ته واورئ نو د بچي زړه به دې سپک شي که څه پرې تېر شوي وي څه نقصان وي څه بل څه وي خو تا سره به مینه او محبت پیدا شي. دغه شان د مور له پکار دی چې د لور حال احوال واخلي او هغه پوره واوري نو د لور او د مور ترمنځ به تعلقات مضبوط شي. نن تاسو وګورئ په معاشره کې کنه پلار ځان له په موبایل کې لګیا دی نو خورې به د بچو سره د مور پلار مینه او محبت او تعلقات جوړ شي جوړ به شي نه به جوړ. نو زه اکثر دا وایم چې ګورئ تاسو ماشومانو له موبایل مه ورکوئ خو که تاسو غواړئ چې ماشومان د موبایل نه واړوئ نو موبایل چې استعمالوي د ماشومانو د وړاندې ډېر مه استعمالوي د ضرورت په وخت کې استعمالوي. تاسو به اکثر کتلی وي ماشوم سره موبایل نه وي نو وړوکې غوندې هغه څیز یې راغستی وي کو هغه
توتن کې غونډې ولې یو وخت نیولې الو شینګې خې خیلیت دا ولې هغه داسې وای او چې پلان مې مدا شي کوي او مول مې مدا شي کوي تم دا شي کوي چې خبري بلا شي خبرې نه وي اج سمور پلار کوي اق شانتي بچي کوي نو کوچره پرس کا مونږه د موبایل استعمال کم کو د ضرورت په وخت کې پکار دي او د بچو ته وخت ورکو تاسو وګورئ چې عمدقه بچی دي چې د مور پلار سره به تعلق مضبوطیږي او خکېږي نن چې دا تعلق کمزور کېږي او فیملی روزه ډیس انټیګریټ کېږي خوريږي او د یو بل نه جدا کېږي دغه بنیادی وجه دغه چې یو بل وخت نه ورکوي اوس دویم خبره ترازو چې thinking and acting چې یاره یو سیز سوچ کو او په هغه باندې عمل کو د هغه سم مثالونه دي نو د هغه لومبه مثال دا دی چې کله ګوره د انسان دا سوچ وي چې ریسپیکټ بیلډز لو چې مونږ د یو بل احترام کو کنه او د یو بل خیال ساتو نو زمونږ ترمنځ به مینا او محبت پیدا کیږي نو کو څوک دا سوچ لري نو دی به د خلکو احترام کوي نو چې د خلکو احترام کوي نو د سره به د خلکو مینه وي او کو بنوي د سره د خلکو مینه وي خو که د یو انسان دا سوچ نه وي هغه نه مړه خلک پرشرایز کوا او خدای نه خاصه خلک بې عزته کوا نو دې سره به نه خلک یریږي او خلک به د عزت کوي دا یو سوچ دی خدا غلط سوچ دی نو اصل سوچ او ټیک سوچ څه دی چې د خلکو عزت کولو سره په معاشره کې مینا محبت او احترام سیوا کیږي بل انسان وی خدای نه خاص د خلکو بی عزتی کولو سره او بدمعشی کولو سره بس تا عزت سیوا کیږي دغه سوچ غلط دی او دا یو سوچ ټیک دی نو چې ټیک سوچ کې نو رزلټ به ته ټیک ملاويږي او چې غلط سوچ کې نو رزلټ به ته غلط ملاويږي یو خبره دویم چې کوم انسان دا سوچ کوي چې د بل انسان د احترام سره به ماتم احترام ملاويږي نو دی بیا د خلکو احترام کوي خو کو سوچ دا نوي چې د خلکو احترام کولو سره په معاشره کې احترام نه خوريږي نو دی بیا د خلکو احترام نه کوي نو ځکه مونږ وایو چې لومبه سوچ بدلول پکار دي دویم چې کم دی عمل په هغه سره بدلېږي دویم مثال دا دی د خلکو دا سوچ دی چې ماشوم د خیر دی چې غټ شي نو بیا به پوي شي نه جي د وخت نه به خپل ماشوم ته د پوی خبره کوي د وخت نه به خپل ماشوم ته چې کوم ټیک دی ابا وتوي چې کوم غلط دی ابا وتوي چې دا غلط دی وخل نه په مینا او محبت سره دې سره به چې بار بار هغه اوري نو د هغه سوچ به بدلیږي نو بار بار خپل ماشوم ته وینا د هغه سوچ څه کوي بدلوي د یو ښې خبرې تلقین دویمه خبره دا ده چې کومه خبره مور پلار غواړي یا استادان غواړي چې ماشوم کې دا غلط عادت را نشي نو هغه مور پلار به او هغه استاد به هغه غلط عادت پرېږدي د مثال په توګه باندې کو مونږه شاګرد ته وایو چې بچي ته وخت ضایع کې او اسې فضول لوبې کې او خدای نه خواسته یو ټیچر یا مور پلار په خپل وخت ضایع کوي ستاسو څه خیال د مور پلار او د استاد په دغه نصیحت باندې به دغه شاګرد عمل وکي نه بکوي نو دویمه خبره دا ده چې بچی او شاګرد ته د وینا نه مخکې خپل عمل ټیک کول دي نو چې مونږ ټیک شو نو بیا چې کومه خبره مونږ کوو نو د ماشوم سوچ به بدلیږي او که مونږ ټیک نه یو او مونږ ډېرې ښې او خوږې خبرې کوو نو د ماشوم سوچ به نه بدلیږي بل یو مثال د دې دا دی د سوچ او د عمل یو ماشوم دی چې کله کله هغه کې خود اعتمادي نشته دی یریږي شرمیږي نو دا خود اعتمادي د شپې په دکې نه راځي بلکې دا بس غواړي مهنت غواړي نو دغه استاد لا پکار ده او دغه مور پلار لا پکار دی چې بچي مې یریږي خیر دی ته ودرېږه یو څو الفاظ وایا غلط وایا خو وایا په سبا بیا بچي ودرېږه په بل ورځ بیا بچي ودرېږه او ورسره شاباس وکړو شاباس بچي ماشاءالله بچي ډېر ښه ډېر زبردست نو چې یو کال نیم دقه شانتې دا مور پلار او دا استاد د ماشوم له شاباش ورکوي نو دې ماشوم کې به خود اعتمادي څه شي پیدا شي مونږ څه چل کوو مونږ د لومبې ورځ نه وایو چې ګورې ټکي نه غلط نشي او ګورې زما په شانتې به وی
نو بیا په ما کې او په شاګرد کې فرق څه شو چې زما په شان کې وي. بیا په مور پلار کې او په بچي کې فرق څه شو چې بچي زه څنګه هم ګورې دقه شانتې به کېږي. نو هغه پړه کې خاندي چې بابا چې ستا عمره شم بیا به دغه شانتې شم، اوس خو لا ماشوم یم، تاسو خو نشم کېدی. نو نه به شاګرد د ځان په شانتې کوي چې زه څنګه یم چې دقه شانتې شي، او نه به بچي د ځان په شانتې کې. البته بچي له به هم او شاګرد له به هم د ښو څیزونو د وینا تلقین او خبرې به ورسره کوي، خو ورسره به شاباش ورکوي، رټی به نه. نو هله به دکې خود اعتمادي پیدا کېږي. کم ماشوم کو په کور کې خلک رټي چې مک وګورې دا سیز به درنه مات شي، یا په سکول کې خلک رټي چې نه بچي ګورې غلط بشي دنه، نو دقه ماشوم کې خود اعتمادي نه پیدا کېږي. کو مور پلار غواړي او کو شاګرد غواړي ماشوم چې کم کار کوي نو شاباش ورته ورکوي او کوشش کوي چې هغه لږ غوندې کمزورې کار هم وکړي، نو ورته وایي شاباس بچي انشاءالله سبا له به د دې نه هم ښه شي، بل ورځ به د دې نه هم ښه شي. نو ماشوم کې به شوق پیدا کېږي، هغه کې به خود اعتمادي پیدا کېږي او کانفیډنس به پکې راځي، نو ماشوم به مخ په وړاندې ځي. زه خپل ملګري ډېر پیژنم داسې چې اکثر به هغې دا ګیله کوله، اوس په جواب دی ها، دا ګیله به یې کوله وی یاره زه د پلاني استاز د لاسه برباد یم، وی ما به پوټې غلطي وکړله، وی دونه به یې وډبولم دونه به یې وډبولم چې بیا په سبا به زه ودرېدم او وایم چې بس نن به مې ټول سبق غلط وي. نو یې څه په دې کوم سبق ووې، خو نن هم په روزګار کې، په کاروبار کې او په مختلف ځایونو کې نه زه په میټینګ کې خبره کولی شم، نه زه په کور کې خبره کولی شم، زړه رانه وي بیخي د سره ایسته دي. نو داسې نه دي کول پکار چې د ماشوم نه مونږه بیخي زړه وکاږو. ګوره دا ډیګری او دا نمبرې دا ضروري نه دي چې سړی د ډېرې نمبرې والي او غټې غټې ډیګری دې ورسره وي، خو دا ډېره خبره ضروري ده چې زمونږ د ماشومانو د بېعزتي ونه شي، زمونږ د کشرانو د بېعزتي ونه شي، د انسانانو د بېعزتي ونه شي. دا خبره ډېره ضروري ده په نسبت د دې خبرې چې یو ماشوم یو انسان د ډېرې ډیګری واخلي او ډېرې نمبر دې واخلي. لومبې د انسان عزت نفس دی، د هغه احترام دی، د هغه سره مینه او محبت دی، دا نور څیزونه رستو رستو دي. بعضې اوقات داسې کېږي چې په کور کې د خرچو حوالې سره د مور پلار دا سوچي بچي وی چې زه ژوندیم که نه خرچې کوه خرچې. زمونږ یو پیژنګلو دی هغه اکثر وایي زه د اشنغر خان یم چې ژوندیم خرچې کوه، خو چې خرچې وکړې بیا وروسته قصه ګډه وړئ. تاسې نه دی کول پکار. بی چې جیب کې مو څونه پیسې وي او څونه زغملی شي د هغې په نیمه حصه خپلو بچو ته ورخایې چې هغې لږ د مشکل سره بلد شي، او خپلې سختې خپل بچو ته لازمي بیانوي، دا نه چې زمونږ دا و زمونږ هغه و زمونږ دا و. از دوی به ذهن کوي چې بابا دا دونه ارڅونه دا اوس ولې څه نشته دی، د پولې پړق ته ناست دی، خو څه ویلی شي خو نه شي بیا خو پې خوله وخو. نه، چې سم دي په دې د خدای پاک شکر ادا کول پکار دي، خو غټې غټې به نه وایې خپلو بچو ته. که غټې غټې م ووایې نو بیا هم دغه بچي په کالج کې په یونیورسټۍ کې بیا دونه غټې غټې وایي چې بیا هغه ملګري یې کلي ته راشي نو بیا ورته پردې حجرې ښایي، بیا ورته خپله بیټک هم ورته نشي ښودلی. نو چې څه وي هغه بچو ته ویل پکار دي او خپلې سختې بچو ته بیانول پکار دي. دې سره به څه کېږي، ستا بچي به سختې ته تیارېږي، ستا بچي به مشکل ته تیارېږي، ستا بچي به د حالاتو مقابلې ته تیارېږي. دقه شانتې شاګردان دي. نو شاګردانو ته هم دا ویل پکار دي چې بچي ما دونه سختې تیرې کړي دي. لکه زه دا قصه اکثر خپلو شاګردانو ته کومه، زه به د ترنو ته د نوي کلي نه پیدل راتلم او په دې جرندو به راتلم او سیکل وو، خو زه ځکه پیدل راتلم ما چې په لاره باندې کتاب راټکولی شم، سوال یادولی شم، او ګیا به مې ریبله او ګیا به مې داسې ریبله چې سوال به مې راټکه نو هغه کاپۍ به مې هلته کېښود او په دوکچه کې کېناستم، ګیا به مې ریبله تو سوچ به مې سوال نور راټکړی تر هغې پورې په ګیا کې روان وم. دا سختې زما بچو ته هم بیانې کړي دي او شاګردانو ته هم بیان کړي. نو شاګرد به پسې یو دوه ګوتې زمان هم تېز شي. ابل وستلو حیات آباد ته او مفتی صاحب ته مې وی ما دا فیز 5 دی او خو فیز 1 دی، ما دا اسلامیا کالج نه با زه په سیکل باندې فیز 1 ته ټیوشن لراتلم.
او خلکو به 1 غنټه به ټیوشن خلکو ته پړاوو ما به 2 غنټه خلکو ته پړاولې او په سیکل بتلم دروازه به 3 ټیوشن ما خلکو ته پړاولې او د اغې نه مې د 100 روپۍ ګټلې. نو داسې مهنت نو چې تو خپل شاګردانو ته مهنت بیانې کنه نو شاګرد کې همت پیدا شي چې ښا استاد خو پینټ شرټ اچولې دي خو استاد خو ماشاءالله زمانه ډیر مهنت کړې نو هغه لږ نور مو پسې ورتې شي. نو خپل بچو ته به خپل سخت بیانوي خپل شاګردانو ته به خپل سخت بیانوي دې سره د هغې لرنینګ کیږي د هغې زده کړه کیږي او هغې د روان مستقبل لپاره تیاریږي. دریم قسم خلک داسې دي په دې دنیا کې هغه وایي مړه داسې کتابي خبرې دي دا خو د بره نه ده او دا وی په ټنډه ده په منډه نه ده. داسې قسمه خلک هم پکې شته دي. نو داسې قسمه خلک ټیک نه دي داسې قسمه خلک ټیک نه دي. تاسو وایئ ولې ټیک نه دي؟ زه ته خپل مثال در کومه پخوا چې به باران راغی که نه نو خلکو به څه کول کوټې له به لیو ورکو. نو زما مور به د خدای پاک وبخي وی ورشه پلاستیک راوړه ورشه بوس راوړه ورشه خور راوړه خټه بم واخله کوټې له بم لیو ورکو. نو زمون کوټه باندې راساسېده او چې چا به لیو نوم ورکړي د هغې کوټه به راساسېده. نو چې د چا کوټه راساسېده هغه قسمت خراب او کنه لیو یې نو ورکړی لیو یې نو ورکړی په تدبیر چې د کوټې سورې بند نه کې دا تقدیر دی چې به دغه کوټه ساسي. نو که یو انسان مهنت نه کوي او یو انسان خپل سوچ نه بدلی نو تاسو راته ووایئ چې آیا هغه به کامیاب شي؟ که چېرې هغه کامیابیږي بغیر محنته او بغیر سوچ بدلولو نو بیا چې څوک محنت کوي باوجود د هغه به ګیله نه کوي چې خدایه پاکه ما خو نیتم ټیکو محنت مم کو او ما ته دغه څیز میلو نشو او د پلاني سړي چې کوم نه محنت کو او نه چې کوم دینو نیت ټیکو او بیا هم اومه څیز هغه ته میلو شو. نو ځکه مونږ وایو چې صرف په دې خبره به کېناستل نه دي پکار چې مړه بس چې څه په قسمت ته نو هغه به در رسیږي بلکې مونږ به په قسمت او په تقدیر باندې به پوخ ایمان ساتو خو په تقدیر او په قسمت کې کوم څیزونه محنت سره تړلي دي نو هغه به محنت پریدونه خامخا به کوو. دا هنري فورډ یو کس دی هغه دا جمله ویلې ده کله چې ته سوچ کې چې زه دا کولی شم یا چې سوچ کې چې زه نشم کولی نو ته دواړو حالتو کې ټیک یې. څه مطلب دی چې ته وایې زه کولی شم نو هم ته ټیک یې او که ته وایې نشم کولی نو هم ته ټیک یې. مونږ دا وایو چې ګوره چې انسان چې کوم ګمان ساتي که نه اقا شانتی معامله هغه سره کیږي. نو که یو انسان دا ګمان ساتي چې الله رب العزت به ان شاء الله ما کامیابی نو خدای پاکي کامیابی او که یو سړی دا ګمان ساتي چې مړه زموږ قسمت خراب دی مونږ خو ازلی غریبانان پیدا شوي پلار په نیکه غریبانانو نو تاسو سوچو چې هغه همیشه غریبانان وي او که نه همیشه غریبانان. نو د یو حدیث دی هغې مفهوم دا دی چې زه خپل بنده سره داسې معامله کوم څنګه چې هغه په ما باندې ګمان ساتي. نو په خدای پاک باندې به ښه ګمان ساتو نو الله پاک به موږ سره معامله ښه کوي. نو مطلب د خبرې دا شو که ستاسو دا یقین وي چې انشاءالله موږ به خدای پاک کامیابوي نو خدای پاک به هم کامیابوي او که خدای نه خاصه د چا دا یقین وي چې نه زه نه کامیابېږم نو هغه هېڅ کله نشي کامیابېدی. دې تاسو زه یو دلیل در کوم په دنیا کې چې څونم کامیاب ترین خلک دي د هغې نه تاسو تپوس وکړئ که نه نو هغه به وایي چې الحمدلله د خدای پاک ډېر ډېر فضل دی ډېر محنت مې کړی دی خو خدای پاک زه کامیاب کړی. دویم قسم چې ناکام ترین خلک دي د هغې نه تپوس وکړئ نو هغه وایي هغه به همیشه هم دا وایي وی مړه به زمونږ قسمت خراب دی وی که مونږ هر څونه محنت وکړو که نه خو زمونږ روزه نه بدلیږي. معلومه دا خبره شوه چې یو سړی ناکامه دی ځکه ناکامه دی چې په خدای پاک باندې بدګمانه دی چې زما روزه نه بدلیږي او چې یو سړی کامیاب دی د هغه په خدای پاک باندې پوره یقین دی چې الله پاک ما به کامیابی ورسره محنت کوي نو بیا خدای پاک کامیابی. نو موږ له پکار دی چې په خدای پاک باندې ښه ګمان کوو او پوخ یقین ساتو او ورسره محنت کوو نو الله به زمونږ روز بدلیږي. انسان کې بدلون دا زر ممکنه نه ده زر ممکنه نه ده وی مړه دا خو به ډېر وخت غواړي. موږ د دې خبرې سره اختلاف لرو چې بدلون او د انسان ژوند بدلیدل دا ډېر وخت نه غواړي. ستاسو سره اختلاف دی که اتفاق دی؟
د انسان ژوند بدلیدل وخت ډیر غواړي که لږ غواړي ها ټایم اخلي کنه بالکل ټایم اخلي ګوره هغه انتهای ټایم اخلي خو بدلیږي ډیر په لږ وخت کې هغه څنګه هغه داسې تاسو به زه دوه ثبوت درکم یو ثبوت دا دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهادت پس را روانو خو چې سوچ بدل شنو هغه سوچ بدلیدل د هغه لږ وخت واغسته ډېر وخت واغسته او د هغې نه وروسته د هغه ژوند مکمل بدل شو مکمل بدل نه شو نو د هر یو څیز اصل کې بدلیدل د کوم ځای نه کېږي د دې ځای نه کېږي چې الله رب العزت د هغه زړه کې دا واچولو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم حق او سچ دی هغه بالکل مکمل توګه باندې بدل شو آیا هغې هغه وخت وغوښته نه ډېر کم وخت وغوښته یو خبره دویمه خبره ته زه کوم یو انسان دی او خدای نه خواسته په لاره باندې را روان دی چې په لاره باندې را روان دی او هغه ډیر زیات تاسو ولیدو په تکلیف کې دی چې تاسو کو ته خو بالکل داسې ګډ روان دی او بالکل بدحاله دی او تاسو هغه ته ورنږدې شئ چې وروره داسې کار دی چې ته خو ډیر زیات په تکلیف کې او ما ولیدې زه ډیر زیات پریشانه یم نو ستا د اول ذهن کې د هغه سره مینه او محبت او همدردي وکنه خو چې ته ورنږدې شوې او کس ته وکته کس تا پیژنګلو وخته او هغه سوالګر و نو چې څنګه د وپېژندو د یو څو سکنډو لګېدل که نه نو هغه همدردي په غوسه کې بدله شوه که نه شوه ودین سکنډ ستا هغه همدردي هغه سره په غوسه کې وه چې ښه دغه بچیه زما خو د باندې زړه وسوځېده ته خو هغه پلانې نه هغه دنه منډه کړي چې یم که نه نو تا ورسره اول همدردي وه او یکدم ودین سکنډ ستا دماغ بدل شو او څه چل وشو غوسه کې راغلی معلومه دا خبره شوله چې د انسان ژوند بدلیږي نو هغه ودین سکنډ بدلیږي خو کوم ځای نه بدلیږي د دماغو نه بدلیږي نو مونږ دا وایو چې ژوند بدلیدل لږ وخت غواړي خو چې کله د انسان دماغ مطمئن شي نو اله چې کم دی نو هغه بیا بدلون غواړي او چې دماغ یې نه بدل کنه نو اکثر دا مونږ خلک خبره کنه وی یاره د مازغه پاخه دي خیال مو کړي کنه هغه کو ډېر متصر لکه کټوې کې خو هغه د ټس نه مسکیږي نه وجه سره د هغه دماغ نه بدلیږي نه سوچ نه بدلیږي نو معلومه دا خبره شوله چې بدلون په انسان کې زر راځي خو زر به کله راځي کله چې داغه سوچ بدل شي او چې سوچ نه بدلیږي نو دا به کلونه موالي خدا بیا داغه بدن او داغه ژوند نه بدلیږي اوس دې کې مونږ یو مثال ورکو چې څنګه یو انسان ژوند زر بدلیدي شي د مثال په توګه باندې د مور پلار د بچی سره چې کوم تعلق د هغه یو مثال ورکو یو ماشوم دی او هغه مور پلار سره ریزنینګ کوي چې څه خبرو کې دی ولا جواب ورکوي دی سوال کوي نه مور داسې نه بابا داسې نه تاسو داسې وایي خدا داسې نه ده دما خیال داسې دی نو مور پلار له غوسه ورته کوي چې دا څه مشروط دی یا استاد له غوسه ورته کوي چې دا څه مشروط دی زه وایم چې دا داسې دی وجه نه داسې غوسه ورځي کنه خو کو دغه مور پلار دا سوچ لږ بدل کی کنه نو په ځای د غوسه هغې سره به مینه او محبت پیدا شي او ماشوم ته هم پیدا شي هغه سوچ څه بدلول دی هغه لږ غوندې پیچ تاول دی هغه څه دی هغه دا دی چې هغه دا سوچ وکړي چې ماشاءالله چې زه کومه خبره م کوم که نه نو دا ماشوم وایي چې نه سرجي دا داسې نه ده او نه سرجي زما په خیال دا خو داسې ده نه مور ستا خبره په خپل ځای ټیک ده خو زما چې کم دی نو دی کې دا خبره اورېدله چې دا خبره داسې ده نو هغه دا سوچ بدل کړي چې ماشاءالله د ماشوم کې د خبرو کولو او د دلایلو صلاحیت الله پاک ایښی دی نو ماشاءالله دا خو ډېر تکړه ماشوم دی سوچ بدل که کنه دا خو ډېر تکړه ماشوم دی او دا ماشوم به ماشاءالله د معاشرې ډېر غټ خدمت کوي دنه به خدای پاک کار اخلي دا به د دې لپاره مشلې راوي او د دې لپاره به دې رهنما وي
نو چې دغه مور چې کله سوچ بدل کی یا پلار چې سوچ بدل کی یا د استاد دا سوچ بدل کی کنه نو چې دغه ماشوم کله آرګومنت کوي نو دغه استاد له بیا غوسه ورزي بلکې وایي بچي شاباس بچي دا خبره خو زمان په سوچ کې نه و ماشاءالله بچي سونو خيار بچي مې دي سونه خبره وکړ هغه ماشوم بلګ نورم تیز شي سبب نور ذهن داغه ذهن با روز تر روز ترقی کوي اوس وګورم دغه مور پلار او استادو لږ وخت مخکې وي چې دا ماشوم او دا زوی مشروط دی او چې سوچ بدل شو نو بیا سوي ماشاءالله دا تکړه بچی مې دی او ډیر خدمت پکې ان شاء الله العظیم نو دا بدلون یک دم راغی کنه ډیر وخت واغسته یک دم راغی صرف د سوچ د وجنه یو وړو کې چینجز چې د انسان په جون کې راشي وړو کې چینجز وړو کې بدلون نو هغه مونږ وایو چې یو ډیر غټ اثر لري د انسان په جون باندې د دې باندې مونږ خبره اترې کوو چې کله کله یو وړو کې بدلون غټ اثر څنګه لري دا تاسو ګورئ دوه لاینونه دي یو دا بلو لاین دی او یو دا سور لاین دی دا بلو لاین داسې دی ګوره یو سړی دی او په موټر کې روان دی د اړخته قبلې ته مخ دی او روان دی او الته داسې کار وکړه چې معمولی تقریبا یو 100 انچي د خپل روح بدل ک 100 انچي روح بدل ک نو چې 2-3 غنټې تیریږي نو پځې دی چې د قبلې ته ورسیږي دی به کم خو رسیږي نور خاطه ته ورسیږي نو ګورا چې دی روان وو قبلې ته خو یو 100 انچي فرق چراغي نو دی خو مسلسل روان دی نو چې ګنټه ولاړه نو پځې د قبلې دی بنور خاطه ته ورسیږي که تاسو د نوخا روډ باندې روان یې نو لومبه ټول پلازا د اسلام آباد غرازي او د پیښور غرازي اسلام آباد غرازي او چې لګو پس ورمخ شي بیا د پیښور غرازي کنه نو چې یو کس وای چې اسلام آباد خو لري دی نو دا لري هغه خو ټول پلازا به اسلام آباد ته تللی نو دی په دی لومبه ټول پلازا ته ورنشي هغه دوی مته ورشي نو دی به اسلام آباد ته ورسي کو پیښور ته ورسي دی به پیښور ته ورسي د اسلام آباد پسې ځکه چې دا لومبه تل کم خوا اسلام آباد ته او دی لګ یو 100 مطلب دا چې کیلومتر یا میټر دی اخوا ورغه او لګ غوند فاصله تکله خو هغه فرق سونه غورځو چې د اسلام آباد په کوم خلاړه پیښور ته لاړه نو دا د دې مثال دی چې کله کله معمولی غوند بدلون سره د انسان په غون جون باندې ډیر غټ اثرات پریوزي د مثال په توګه باندې ک انسان روزانه 15 منټه دی ریډینګ توکاږي کنه نو زما د اندازې مطابق د 100 صفحې لستی شي د لس صفحې لستی شي کو 15 منټه یو انسان ریډینګ توکاږي نو لس صفحې دی لستی شي روزانه دا وړو کې عمل لکه غټ عمل دی وړو کې عمل دی خو چې مستقل کې ګوره دا وړو کې عمل بسونه غټ اثر وروړي نو چې دی لس صفحې روزانه لولي نو په هفته کې به 100 صفحې شي او یا په میاشت کې به 100 شي 280 نو 280 د یو کتاب صفحې وي 280 او 250 د یو کتاب صفحې وي نو چې روزانه دی 15 منټه ورکوي نو گویا په میاشت کې به دی یو کتاب ختمول شي او په کال کې به 12 کتابه او پر روان لس کاله کې به یو سلو شل کتاب دی ختم کی نو یو سلو شل کتاب لګ دی ډیره او 15 منټه لګ دی ډیره لګ نو ګوره 15 منټه بدلون د ځان کې راوستو نو په لس کاله کې یو سلو شل کتابونه ولوستل نو ځکه مونږ وایو چې کله کله لږ غوندې بدلون د انسان په جون کې ډیر غټ اثر لري تعلقات وړو کې غوندې بدلون د پخپلو الفاظو کې او تاسو وګورئ چې تاسو په جون کې به ډیر زیات بدلون راځي د مثال په تاسو به دوه مثال در کوم یو به د سکول مثال در کوم او یو به د کور مثال در کوم مثال په توګه باندې تاسو کور والا روټه پخ کړی دا ټیک شو کنه او چې روټه پخ کړی دا او تاسو وته وایي چې دا د څنګه روټه پخ کړی دا نو هغه باندې بدا خلګي که بد بلګي او بیا چې سبا د روټه ته په خړ به تیارې کو په بدل به تیارې اوس په دې کې لږ وړو کې غوندې بدلون راوله سونه وړو کې غوندې
چې ماشاءالله تاسو خو ډیر زیات ښایسته روټۍ پخوئ خو پته نه لګي چې نن ستړی وي کو څه چلو چې دا روټۍ داسې صحیح نه ده راغلی دا به پې ښه لګي که بده به پې لګي ښه به پې لګي که نه ګوره تاسو په دې خپله جمله کې معمولي بدلون راوسته خبره همغه ده چې نن دې روټۍ ښه نه ده پخ کړې خبره همغه ده خو بدلون پکې دا چې ماشاءالله تاسو خو ډېره ښه روټۍ پخوئ خو پته نه لګي چې نن څه چلې طبیعت دې خراب و چې دا روټۍ ښه نه ده راغلې نو هغه به ته وي نن مې داسې په سر دړو ځکه هسې ښه نه ده راغلې نو ګوره تاسو خبره همغه وکړله خو معمولي بدلون هم پکې نو اثر یې ښه راغی که بد راغی ښه راغی نو موږ له پکار دا دي چې په خپلو الفاظو کې معمولي بدلون راغلو د هغې اثر ډېر زیات وي دویم مثال د سکول حوالې سره اوس یو ماشوم دی او رایټنګ یې غلط دی او ته ورته چې دا دې څنګه لیکلی دی نو تاسو راته وایي چې سبا بیا دغه شانتې هغه لیکلی شي دغه شانتې به هم نشي لیکلی خو ته ورته وایي چې ماشاءالله بچې ډېر ښه کوشش دې کړی دی د غین د اخپا لاندې وي برا نه وي نو بچې دا غین داسې لیکلی کېږي دا غین داسې نشي بعض خلک الټه لیکي داسې نشي لیکلی کېږي نو هغه ماشوم به وایي چې زه څه نه څه کار خو مې کړی دی که نه نو هغه کې به حوصله پیدا شي نو موږ له پکار دا دی چې ماشوم ته ووایو چې بچې ماشاءالله ډېر ښه کوشش دې کړی دی خو دا لیکل لږ غوندې مزېدار کا ماشاءالله بچې ښه کوشش دې کړی دی خو سبا له لږ نور هم ټایم ورکړه چې ښه لږ یاد شي ماشاءالله بچې ریډینګ دې ښه دی خو لږ نور کوشش وکړه نو خبره همغه ده خو چې لږ غوندې بدلون پکې راولي نو په تاسو باندې به هم ښه اثر وي او په شاګرد او په بچو باندې به هم ښه اثر وي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې په خپلو الفاظو کې به لږ بدلون راولو نو د هغې به ډېر زیات اثرات وي د ستاسو په تعلقاتو باندې او په تعلیم او په تربیت باندې هم نیکسټ دا ویلیم بلیک یو کس دی هغه دا خبره کوي چې دا اوس څه ثابت شوي دي که نه یو وخت داسې و چې دا اړو ممکن نه و خلکو وي نه مړه داسې ګپ خبرې دي داسې نشي کېدی نن هغه څه شو مونږ تاسو ته په نظر باندې راځي او ثابت شو نو د دې خبرې مطلب دا دی که ستاسو وخت کې اوس تاسو ته یو څیز ناممکنه ښکاري نو ګوره هغه ناممکنه نه دی یو وخت به راشي چې هغه ممکن شي دقه شانتې که ستاسو شاګرد وي او تاسو ښکاري چې یاره دا خو ناممکنه چې دې سبق یاد کړي نو دا ناممکنه نه دی دا به ممکن کېږي انشاءالله العظیم د دې مثال دا دی چې یو وخت کې یو څیز ناممکنه وي خو یو انسان محنت وکړي نو هغه ممکن شي لکه پخوا دا خبره وه چې انسان په هوا کې نشي الوتی اوس هغه ممکنه ده که نه ده انسان میلیونز انسان په هوا کې دا د الوزي یو وخت کې دا خبره وه وی انسان سپوږمۍ ته نشي ختی اوس هغه ممکنه ده که نه ده اوس خیجي لګیا دی د کمیونیکیشن باره کې تاسو به زه یو وړه غوندې سټوري وکړم دا چراټ کې یو خاص غوندې علاقه ده د هغه ځای خلک په لندن ته به ډېر زیات تلل پخوا داسې نو ما به حیات آباد کې ټیوشن کوو نو هغه ډاکټر صاحب رشته داري هلته په چراټ کې وه نو دا د 96 خبره ده نو ما ته وی چې هلته نوې ټیلیفون ولګېده نوې ټیلیفون نوې خلکو به وی چې مړه داسې ګپ دی چې په تار کې به څنګه خبرې راشي نو د هغې کتوله به هلته خلک راتلل چې د بهر ملک چېرې کتار کې هلکه خبرې راځي دوی خو سمې خبرې کوي نو وی څه وخت پس بیا خو موبایل دغه شو نو وی زه هلته ومه یو کس خبره کوله چې مړه لندن کې خو داسې دغه دی چې تار ورسره نشته او خبرې کوي نو هغه وی پوره خنده چې ته څه وایې چې تار ورسره نه څنګه به پرې خبرې کوي وی چې وخت پس موبایل راغی نو چې هلکه دې سره خو تار نشته دی او خبرې کوي وی بیا څه وخت پس دا خبره راغله چې هلکه تصویر هم پکې ښکاري او خبرې به کېږي نو اوس هغه زمانه چې تصویر هم پکې ښکاري او خبرې کېږي معلومه دا خبره شوله که ستاسو شاګرد ته یو څیز ښکاري چې دا ممکنه نه دی یو وخت به راشي چې دا ممکنه شي خو موږ خپل سوچ بدل کو محنت وکړو که تاسو ته یو څیز ښکاري چې دا ممکنه نه ده ان شاء الله العظیم دا به ممکن کېږي او موږ به محنت کوو نو موږ به خپل سوچ بدل کو چې ان شاء الله العظیم دا ممکنه ده زموږ د شاګرد او د بچو سوچ به ان شاء الله بدلیږي او دنیا به خامخا هم بدلیږي زموږ د سوچ د بدلیدو نه وروستو خو په ښه او مثبت طریقې او رویې سره جزاک الله خیر